قرآن نن 1500 کاله مخکې ویلي دي کوم خلکو ایمان چې قرآني هغه په دې خبرو نزي کذبه امریکا به وایي چې قیامت راغی نو زه ته به منې د امریکې پر کټیا یا پیرنګیا به وایي چې قیامت راغی نو ته به وایي چې قیامت راغی تاسو مغسې د پیرنګیانو پر کټیې د سړي ځامن شوي نه که خانانو نوابانو جایګیردار د پیرنګیانو پر کټیان دي خو څه ولا ورکړي دي نو موږ له سره کړی هغه ځن طلاق چې تاسو مغسې د پیرنګیانو پر کټی توپ کوئ دا خانه او نوابایو خان بادرایو دا د پیرنګیانو تعلیم چې دوی به سټل ولا به ورکولې 1500 کال وشو چې خدای ویلي چې یوم یجعل الولدان شیبا السماء منفطر به اے پیغمبر یو ورځ بستا په دنیا باندې راځي آبدم را ده هیبت ورځي چې الکان بپکې د هیبت نه سپینګری شي الکان بپکې سپینګری شي السماء منفطر به او دا ټول اسمانونه چې دي دا به ټوکړي ټوکړي په دې ځمکه راوغورځي سیارې نه ساوث افریقا باندې به نه غورځيږي دا الله څومره کائنات چې دا ټول اسمانونه به په دې راپرېږي او د سترګو په رب کې به دا دنیا ټول اوار میدان شي داسې اوار میدان بشي چې په مشرق کې اگای کېږي نو په مغرب کې بخکاری د سترګو په رب قیامت به دې اوس آثار قیامت بس کان وعده مفعولا الله وی د خدای دا وعده داسې دا مفعولا لکه تیر شوی وړاندې نه شوی دا تیر شوی شی زیات یقیني په نسبت راتلون کې شي تا د خدای دا وعده داسې وګڼه لکه چې تیر شي اوس آثار قیامت بسې آثار قیامت بدای چې اول به امام مهدی پیدا کی امام مهدی با په مدینه منوره کې پیدا کیږي سید قوم سره به تعلق لري بیا با د بیت المقدس په مناره باندې عیسی علیہ السلام را کوزیږي د اسمان نه چې تر اوسه په اسمان کې ژوندې ناشته دا عیسی علیہ السلام به بیا په دې ځمکه 40 کاله د حکومت کوي خو د مانځه ټیم چې راشي نو عیسی علیہ السلام به په خپل مخ کې امامت نه کوي امامت با د رسول الله په امتی پسې منس کوي ولی چې د عیسی قانون منسوخ شوی دی او د رسول الله قانون به تر قیامت پورې جاری وي